د طالبانو ځوان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خاصه بلنه احمد مسعود ته ورکړې ده. د جبهه مقاومت د ډلې مشر احمد مسعود په لومړي ځل د طالبانو دفاع وزیر ستاینه کړې. هغه وایي نن مې مولا یعقوب تعبیر په حقیقت بدل کړو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود دا هم ویلي دي کاشکې ټول داسې فکر درلودلی لکه څنګه چې زموږ ځوان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد لري. هغه ویلي د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد یو ستر ګام پورته کړو. هغه وایي که ټول د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد غوندې فکر درلودلی نو اوس به افغانستان لا پرمختګ کړی وی او په بشپړه توګه به پکې سوله وی. د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد څخه یې مننه هم کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي کاشکې ټول داسې فکر درلودلی لکه څنګه چې زموږ دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد لري. هغه ویلي زموږ دفاع وزیر په خبره سر خلاصیږي. نن د غرمې نه بعد مې 3 ناشنا مسیجونه واټس اپ ته راغلي ول. د جوړتازه نه وروسته یې راته ځان معرفي کړی و چې زه مولا یعقوب د مولا محمد عمر اخوندزوی د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. یعقوب مولا جان بیچاره مې واټس اپ ته پیغامونه پرېښودي ول چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ، ولې جوړ افغانستان ړنګوئ، د الله روی وکړئ چې اوس سوله ییز افغانستان مه ړنګوئ، تاسو ته عفه شئ او راشئ افغانستان کوم واک غواړئ، د کمې قل اردو قومندانۍ غواړئ، راشئ چې در یې کړم. احمد مسعود ویلي د یعقوب دغه مسج په اورېدلو مې یو څه فکر بدل شو او لا تر اوسه مې ځواب نه دی ویلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چرې.